السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. په زرغون افغانستان جام کې یو ځل بیا د ځوانو لوبغاړو سره ډیر زیات ظلم کیږي. هغه ځوانان چې استعداد یې لري، د دې وړتیا لري چې په دې لوبو کې ولوبیږي، خپل استعداد ثابت کړي، خپله وړتیا ثابته کړي، چانس نه ورکول کیږي، یوازې د اوبو وظیفه ورکړل سوې ده. میراثیان لوبغاړي، زاړه لوبغاړي په لوبډلو کې لوبیږي، خو ځوانان لوبغاړي یوازې د اوبو وظیفه ترسره کوي. دا درې هغه ځوانان دي چې په راتلونکي کې به د افغانستان لپاره لوبیږي او په کرکټ به راج کوي، خو اوسنی کرکټ بورډ او لوبډل مشران ورته هیڅ پاملرنه نه کوي. وړمه ورځ د زرغون افغانستان جام دویم پړاو سیالۍ لومړۍ لوبه په خوست نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره سوه چې هیڅ ځوان لوبغاړي ته پکې د لوبېدو چانس ورنه کړل سو. لوبډل مشرانو ته پکار ده چې دوی ته په راتلونکو پاتې لوبو کې چانس ورکړي. کله چې نړیوالې لوبې سي، ویل کېږي چې دا ځوانان دي په غټو ایونټونو کې باید دومره ژر ونه لوبیږي، په دوی باندې باید کار وسي. خو کله چې په داخل افغانستان کې دا ډول لوبې کېږي، دلته هم چانس نه ورکول کېږي، نو بیا په دوی باندې کار چیرې کوي او کله به دوی لوبډلې ته راځي او کله بیا چانس ورکول کېږي. زما په هان د ځوانانو لوبغاړو سره ډیر زیات ظلم او زیاتی کېږي. کرکټ بورډ باید دغه ته جدي پاملرنه وکړي، په ځوانانو کار وکړي، په افغانستان او په نړیواله کچه د لوبېدو چانس ورکړي، تر څو نوي استعدادونه مخې ته راسي. همدا اوس هم موږ په ملي لوبډله کې د بیټینګ په برخه کې د جدي او لویو ستونزې سره مخامخ یو. همدا شان د فاسټ بالینګ په برخه کې هم ستونزې لرو. د فضل حق فاروقي او عظمت الله عمرزي په شتون کې دا ستونزه تر ډیره حل سوې ده، خو په کار ده چې دغه ستونزه د دایمي او تل لپاره حل سي. نو بیا په کار ده چې همدې ځوانانو ته چانس ورکړل سي، په پوره ډول ولوبول سي. د بیټینګ په برخه کې ډیر ځوانان نومونه هم سته، لنډ مثال صدیق الله اتل، درویش رسولي، همداسې نور ځوانان هم سته. د فاسټ بالینګ په برخه کې له فاروقي پرته نور نومونه هم سته چې ښه مثال یې وفادار مومند، سلیم صافی او بلال سمې کېدای سي. نو اوس مهال یې تر بل هر وخت ښه چانس دی او ښه وخت دی چې له دې ځوانانو په داخل افغانستان او په نړیواله کچه ترې پوره ګټه واخلو. که مو دا ویډیو خوښه سوې، در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.